اوكي بسم الله الرحمن الرحیم. راځو هماغه د پاور منیجمنت درس په ادامه. پاور آپشن موږ لرو، موږ سیټینګ لرو په کمپیوټر کې چې موږ ترې څه کولی شو خپل پاور اړوند ریلیټډ ډېر شیان کنفیګر کړو او د خپلې خوښې جوړ کړو. پاور آپشن ته موږ له کوم ځای راتلی شو؟ سمپل ډېر لنډ دلته په چارج آپشن باندې کلیک وکړه او دلته چې راشه پاور آپشن. نو دې کې بیا ډېر زیات مهم سیټینګونه دي په منځ کې. صحیح شوه؟ که زه دلته راشم او په دې پاور دلته په دې چارج علامې باندې کلیک وکړم او پاور آپشن ته راشم، دلته لاندې لا څه نه ښکاري که نه؟ او که زه چېرته چک کړم چې چوز وټ کلوزینګ د لیډ ډز کلیک وکړم، دلته لاندې ګوره دا آپشن یې خیره دی، خیال مو شته؟ خو چې چینج سیټینګ دیټ آر کرنټلی اناویلیبل باندې کلیک وکړم بیا راته ښکاره شي. اکثر وخت که تاسو دې ځای کې هایبرنیټ نه ورکوئ، نه دې ځای کې هایبرنیټ نه ورکوئ، تاسو مجبور یې چې دلته راشئ هایبرنیټ ته چک ولګوئ. سلیپ نه ورکوئ، سلیپ ته چک ولګوئ. لا اوس که دې ځای کې سلیپ نشته معنا بیا به ته ډرایور کې ورته بیا نه راځي. صحیح ده؟ دې آپشن ته به هم همیشه دپاره چک لګېدلی. ټرن آن فاسټ سټارټ اپ ریکمنډډ. This helps start your PC faster after shutdown. وایي دا تاسو سره کومک کوي چې ستاسو کمپیوټر وروسته له شټ ډاونه چې بیا سټارټ کېږي کولډ بوټ دی که نه، نو هغه به وایي وخت نسبتا کم نیسي که چېرته دا چکه لګېدلی. مشکل خو نشته. تر ټولو مهم سیټینګ چې دی موږ سره دغه دی. کوم یو دی؟ دا باره چې کوم سیټینګ دی تر ټولو مهم موږ سره دا دی. هر کله چې تاسو اپریټینګ سیسټم انسټال کړئ نوی وینډوز، نو دغه سیټینګ د خپلې خوښې جوړ کړئ. څنګه یې کوئ؟ عامر خان صاحب شروع کړئ دا سیټینګ د خپلې خوښې جوړ کړئ. لومړنی آپشن دغه دی چې دا تاسو باید کنفیګر کړئ. وین آی کلوز د لیډ، کله چې زه دا لیډ کلوز کړم نو باید څه وشي؟ لیډ د بره د کمپیوټر د بره تخته نه ده، هغې ته چې داسې زه رابند کړم نو باید څه وشي؟ ګوره دلته خیال کړی لیډ رابند کړی دی، لاندې اشاره ورکړې ده. نو دا عموما دلته یې لیکلي موږ بای ډیفالټ لیکلي ډو نتھنګ، شی ډو نتھنګ، هېڅ هم مه کوه. نو ته باید څه کار وکړې؟ دې ځای کې یا سلیپ انتخاب کړه یا هایبرنیټ انتخاب کړه. دلته لیکلي آن بیټري او دلته لیکلي پلګډ ان، معنا کله چې ستا د کمپیوټر په بیټرۍ باندې روان وي، معنا د بیټرۍ چارج کړي بیا څه وکړم؟ او که پلګ ان وي چارجر سره وصل وي بیا څه وکړم؟ د دې غټه دا ده چې تاسو دا سلیپ انتخاب کوئ یا هایبرنیټ انتخاب کوئ. که کله در باندې ناوخته کمپیوټر بیخي د بټن د کمانډ له لارې مو شټ ډاون کوم، مو سی ایم ډي ته ځم، شارټکټ ته ځم، ډایرکټ ایکسټرنل ته لیډ رابند کړه، کمپیوټر دی اتوماتیک خپله بندېږي، سلیپ کېږي یا هایبرنیټ کېږي. همدلته چې دا کوم سیټینګ کړی. خو ګوره که چېرته تا هلته ډو نتھنګ لګولی او لیډ دې بند کړو، دا دومره مشکلات جوړوي چې بېشانه ډېر. تر دې ته چې لیډ خلاص کړي هلته کمپیوټر لګېدلی دی او لیډ دې بند دی، دا ډېر زیات مشکلات جوړوي. بیا به د کمپیوټر هینګ وي، کمپیوټر نه د بیټرۍ ایستل کېږي، ځای به بیټرۍ وباسي که نه ایستل کېږي، بیا ورته همداسې ناست دی. اکثر وخت ډېر زیات هینګ کېږي تر څو چارج ووایي، بیخي بیا کار نه کوي. نو دا آپشن به ته همیشه دپاره څه کوي؟ دا به یا سلیپ کوي یا به هایبرنیټ کوي. بل څه وایي؟ وین آی پریس د سلیپ بټن، کله چې سلیپ بټن ووایم بیا دې څه وشي؟ معنا اف ان سره دې دغه زما په کمپیوټر کې د اف 10 توکمه ووهل شي، نو وایي بیا دې سلیپ شي. او یا دلته هم ورته وایي چې په بیټرۍ کې هم وي سلیپ دې شي او که پلګ ان هم وي سلیپ دې شي. وین آی پریس د پاور بټن، کله چې زه وایي پاور بټن پریس کړم دا بیا دې څه وشي؟ بیا دې هایبرنیټ شي او هایبرنیټ شي. نو دا آپشن د خپلې خوښې تاسو څه کوئ؟ برابر کوئ. که زه دلته وایم چې وین آی پریس، زه ورته وایم چې ټرن اف د ډسپلی، داسې ورته ویلی شم چې که داسې انتخاب کړم او دلته هم اوس خو پلګ ان نه دی که نه، ټرن آن د ډسپلی، نو او دا دې سیف چینجز کوم. اوس که چېرته زه دا توکمه وهم نو کمپیوټر به څه کار کېږي؟ یوازې دا ډسپلی رڼا به بندېږي، بس کمپیوټر به د پاور بټن نه بندېږي. اوس که ډو نتھنګ وان تاسو پریکټس کوئ بیا نو بیا دا بټن په هېڅ کار به نه کوي. صحیح شو؟ دا ورته موږ سیټینګ خپله برابر. که زه داسې ورته وایم چې اوس هایبرنیټ شه او د سیف سیټینګ وکړم بیا به څنګه چل شي؟ کله چې بیټرۍ باندې هایبرنیټ کېږي او چې چارجر ورسره وصلي بیا به هېڅ هم نه کوي. تاسو دا سیټینګ باید حتما داسې را برابر کړئ ښه. او لیډ والا سیټینګ خو باید تاسو حتما وکړئ لیډ، ځکه دا اکثره وخت بیا ستاسو فکر نه او لیډ بندوي دا به مشکلات ورکوي. صحیح شو؟
choose when turn off the display. انتخاب کې چې کله موږ تاسو ډسپلی څو کړو بند کړو دلته ور لیکل turn off the display معنا دا کمپیوټر دنده پروت دی څو به کې بيخي ګوتی نه وای څونه وخت پس اتوماتیک دا رڼا بند کی 3 hours سونه 3 ساعته زه تم فور ایگزامپل 15 منټه چې کله په بیټری وي 15 منټه خو چارج کې لګیدل به قسم چارج روان دی 3 غنټه زه 90 پلس منټه څو 10 منټه ځکه وښیم دا سیف صحیح شو بل پکې چې د خبرې put the computer to sleep دې کمپیوټر کې چا 3 غنټو د پاره هیڅ ماوس مونږ خو هیڅ انټراکشن ونه شو کار نشو نو څو غنټې ورسته سلیپ شه 3 غنټې ورسته او که په چارج کې هم و سلیپ شه 3 غنټې ورسته او کم داسې هم مشکل خو نه دا ډېر مهم سیټینګ دی بل تاسو کولی شئ څه وکړئ دلته پلان جوړیږي خپل پلان ځان ته څنګه کوئ چینج پلان سیټینګ چینج اوس به ایڈوانس سیټینګ ته مراشو کریټ ا پلان خپل خو یو پاور پلان جوړ کا ګوره بیلنسډ پاور پلان هم سره شته پاور سیور هم شته های پرفارمنس هم شته او ته کوي چې خپل خو یو پلان هم جوړ کی پلان ته به نوم ورکې جان نیکسټ اوس په سیټینګ مو کې چې په بیټری باندې څونه وخت ورسته دی دغه شي دا ډسپلی بند شي او په چارج کې دا خپل کریټ کې بیا خپل پلان راشي به دې خو خپل د کمپیوټر کې چې الریډي ریډي میډ ډیزاین دی هغه پلان نه ګټه اخلي او خپل د پاور د لپاره پلان جوړي صحیح ده بل چې د کې سیټینګ دی کنه هغه دا چې د چینج ایڈوانس پاور سیټینګ تر شي چشته چینج ایڈوانس پاور سیټینګ کله چې په د کلیک وکړې دلته بیا ډېر سیټینګ شته دا ټول د پاور ریلیټډ صحیح شو په دې کې چې زیات موږ ته مهم دي کنه هغه بیټری ده چې دا بیټری سیټینګ ده او بیټری سیټینګ کې بیا تر ټولو مهم څه دی دغه لو لیول او کریټیکل لیول چې کوم نوټیفیکیشن دي دا دي ګوره لیکلي لو بیټری اکشن صحیح ده لو بیټری نوټیفیکیشن او لو بیټری لیول فکر بدی کنه لو بیټری لیول باندې کلیک وکړه څه وایي کله چې ستا د کمپیوټر چارج 100% ته ورسیږي دا ته وایم چې بیټری دی نوټیفیکیشن بدل کی خیر شته لو بیټری لیول به څوي او دلته ورخه لو بیټری نوټیفیکیشن بیا در کم کدر نه کم او لو بیټری اکشن به څه واخله فکر دشته دې معنا څه دې سیټینګ کې ته کوي شي ګټي وایي چې 10% د چارج را ورسېدو که په بیټرۍ کې وي که پلګ وي ته ما ته نوټیفیکیشن راکړه چې بیټرۍ دې لو شو عموما 10% چې راوسېږي ماته نوټیفیکیشن راکوي که نه ما ته صرف نوټیفیکیشن راکړه ښه لو بیټرۍ نوټیفیکیشن چې کله زه ته اون بیټرۍ وي بیا یې راکړه چې پلګ ان وي بیا یې هم راکړه دلته زه دا آف کوی شم خو زه ورته وایم نه نوټیفیکیشن به راکوي اوس چې 10% وي او دا نوټیفیکیشن آف کوم بیا خو 10% کوم معنا نه لري دا به ورسره حتما اون وي بیا ورته وایم کار څه وکړه وایي هېڅ هم مه کوه لا هېڅ هم مه کوه زه ورته داسې ویلی شم ګوره چې دغه 10% نه څونه کله چې 20% ته رسېدې دلته ورته وایم چې کله 20% ته رسېدې ما ته یو ځل نه مخکې خبر راکوه چې راکوه زه ورته دې کې ویلی شم بیټرۍ کې دلته ورته ویلی شم ګوره ښه لو بیټرۍ لیول مې څوک 20 او ورته ویل نوټیفیکیشن هم راکوه او لا څه مه کوه خیال دې شته دا سیټینګ مې وکړو بل کریټیکل بیټرۍ نوټیفیکیشن دی کریټیکل بیټرۍ اکشن دی او کریټیکل بیټرۍ لیول دی ګوره د کریټیکل بیټرۍ لیول څو دی 15 دغه کوم چې لو لیول بیټرۍ دی که نه دا میسیج دا مخکې درکول کېږي فور ایگزامپل په 10 کې تا ته ووایي چې کمپیوټر بیټرۍ لو ده خو چې 15 ته کله ورسېږي بیا درمانې کمپیوټر اکثر ګل کېږي نه خپله ته را 15 یو تم کوی شي په یو کې به درمانې بیا ګل کېږي په 2% کې خو څومره چې مخکې ګل کې خلک فور ایگزامپل شلو کې راته نوټیفیکیشن راکړه په 15 کې را باندې بند کړه فکر دې شته داسې ته برابروی شي زه ورته وایم ګوره کریټیکل بیټرۍ لیول به څه وي معنا چې 15% ته راورسېد ته ماته چې حالت بحراني دی میسیج راکړه او ګوره کریټیکل بیټرۍ نوټیفیکیشن دا کوم ځای کې دی اکشن کوم ځای کې دی دا دی دې کې به ته وایي ګوره یا به لیکلی شي هایبرنیټیک یا شی کا 15% زما د بیټرۍ چې دی کریټیکل حالات دي څو دي 15% کریټیکل حالات دي دا ځکه وایي چې مخکې بوزم بیا کریټیکل حالاتو کې وایي څو چې 15% یعنی کریټیکل حالات زه ته چې 15% ته چارج راورسېدو معنا حالت بحراني کا
وي حالت مې بحراني کړل وي ښه چې حالت بحراني شي بیا څه وکړم بیا هایبرنیټ وکاروم او دلته وایي نوټیفیکیشن درکړم کرټیکل بیټ نوټیفیکیشن کومه دی یس کرټیکل بیټ نوټیفیکیشن وراکوئ زه ورته داسې ویلی شم ګوره 10% څو دلته ورته ویلی شم 10% کار به څه وشي مخکې مې هغه لو بیټري نوټیفیکیشن دغه لیول څو ته جیب کو 10 ته معنا کله چې زما په کمپیوټر کې اوس 10% چارج شو ما ته به وایي چې بیټري لو ده بیټري لو چې شي بیټري لو او چې 10% ته رسېږي دا به هایبرنیټ دا به اتوماتیک به هایبرنیټ کیږي نو عموما څه کاس کوشش وکړئ چې چارج ډېر را کم نه کړئ صحیح شوه دا د بیټري ریلیټډ او دا اوس دلته چې دی موږ سره مختلف د هر څیز اړوند د چارجینګ خبره درته کوي ګوره هارډ ډسک یې راغستی که نه وایي ټرن اف هارډ ډسک اپټر څه معنا ستا داخل د کمپیوټر کې هم هارډ ډسک دی او یا د باندې هم هارډ ډسک وصل دی دا لګي دی برق وایي کاسې کله چې ستا کمپیوټر په بیټرۍ کې و په بیټرۍ باندې لګېدلی و 10 منټه پورې فور ایگزامپل هارډ ډسک هېڅ ډیټیکټ نه کړل نه ته څوک چې لولي نه ته څوک ریډ کوي هغې ته نه ورته رایټ کوي نو ته څه کار وکړه بند یې کړه او چې پلګ ان و بیا 20 منټه دې کې د سلیپ دلته ګوره سلیپ اپټر ستا کمپیوټر باید څومره وخت وروسته سلیپ شي څومره لیکلي دي او که خیال مو کړی دلته چې لیکلي دي دا او دا سره کنټیکټ لري دي چې ښه مشکل نشته تر یو خبره تر یو ښه الاو هایبرید سلیپ هایبرید سلیپ ته اجازه ورکړه نامه یې ورکوه هایبرید اپټر څومره وخت وروسته هایبرید شي 3 ساعته نو دې ځای کې تاسو وګورئ د یو اس بي پورټ له لارې چې وصل وي هغې ته برق ورکړي که ورنکړي څومره برق ورکړي دې نه عموما ټول موږ سره دې ځای نه برق کنټرولېږي خو تاسو ته سمپل د نور کوم چې دلته ګورئ دلته سی پي یو اړوند هم خبر لیکلي ده پروسیسر پاور منیجمنټ په دې چې کلیک وکړئ مینیمم پروسیسر سټیټ ته راشي دلته ته وایي ګوره د هر څه خبره لیکلې ده سیسټم کولینګ پالیسي ته چې راشي چې په اون بیټري بیسیک دي چې کله پلګ ان بیا د اکټیو وي دې کې دا اوس داخل د مدر بورډ پر ریلیټډ خبره ده چې هغې ته سره کوم فرق ورکړي دې کې به تاسو تاسو نه کوئ صرف تاسو کولی شئ چې د ځان ته بیټري لیول څنګه کوي سیټینګ یې برابر کوي نو موږ کولی شو چې دې نه خپل د خوښې اپشن انتخاب کړو صحیح شوه د دې ځینه او بل څه کولی شو د خپل اړوند دغه لیټ دپاره سیټینګ وکړو د تر څنګ خپل یو پلان جوړ کړو د څونه وخت وروسته د روښنایي ګوله شي او سلیپ دې راشي دا د خپلې خوښې جوړوی شو ایډوانس پاور اپشن ته دغه څه ته ایډوانس پاور اپشن وایي دې کې موږ خپله چې دی که نه صرف د بیټري ریلیټډ سیټینګ کې باید ډېر زیات لاسوهنه وکړو نور سره کار نه لرو نو دې کې موږ کریټیکل بیټري لیول هم ځان ته سلیکټ کوی شو او لو لیول هم سلیکټ کوی شو او ستاسو اساینمنټ چې دی ښه د سویچ یوزر او د ساین آوټ ترمنځ څه فرق دی او هایبرید شټ ډاون څه دی او فل شټ ډاون څه دی او هایبرید یو بل څه دی سلیپ څه دی صحیح شوه تاسو ځینې اپریټنګ سیسټمونه کې چې اوس دې زما اپریټنګ سیسټم کې نشته زه یو وګورم یو ځل رایټ کلیک کوم دې کې د پاور اپشن پر هم شته نشته خو په ځینې اپریټنګ سیسټمونو کې همدا عکس ما د ورچوال انوایرمنټ کې اخیستی ما چې کوم ورچوال انوایرمنټ کې اپریټنګ سیسټم دی په هغه کې شته نو چې زه کله رایټ کلیک وکړم بیا پاور اپشن راکوي دې کې بیا ګورئ لږ اپشن زیاتې دي هایبرید شټ ډاون فل شټ ډاون نو دا څه ته ویل کېږي ما دلته جوابونه هم لیکلي تاسو په خیر لږ سرچ وکړئ صحیح شوه نو دا لیکچر به همدې ځای کې سټاپ صحیح ده